تیره شپه د پاکستان پوځي رژیم خلاف د ټولو قوانینو او اصولو د افغانستان پر خاورې پر پکتیکا، خوست، کونړ باندې هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې عام خلک، ماشومان، ښځینه او نارینه شهیدان کړي دي. د نن شپې پروګرام مو پر همدې موضوع د پاکستان ولې پر افغانستان تیری کوي، پاکستان څه غواړي له افغانانو څخه، نړیوال ولې د پاکستان د دغه ډول اقداماتو پر وړاندې چې خلاف د ټولو نړیوالو قوانینو ده اقدام نه کوي، افغانانو ته څه کول پکار دي د پاکستان د دغه تیري پر وړاندې. دا هغه مسایل دي چې باز پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره، هر یو دیني عالم او سیاسي شنونکی ښاغلی شیخ محمد هاشم بلخابي سره، او همداراز بل میلمه را سره سیاسي شنونکی او پخوانی دیپلومات عزیز مارج ده، او درې میلمه را سره ژورنالیست او لیکوال ښاغلی ظاهر بهان ده. تاسو دریو سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. مارج صاحب، تاسو د پاکستان د دغه اقدام په اړه څه وایاست چې بیا یې پر افغان خاورې باندې تیری کړی؟ مننه جناب علیزی صاحب محترم. لومړی تاسو ته ډېر قدرمنو میلمنو، بلخابي صاحب ته، بان صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو، دور کارونکو سلامونه احترامات وړاندې کوو. ګورئ، موږ بار بار په دې باندې خبره کړې د پاکستان د دغو اعمالو، د دغو حملو، دغو ظالمانه او شومو پلانونو تر شا پورې د زبرځواک هېوادو لکه د امریکا لاس ده. که چیرې د دوی لاس نه وي، دا څنګه جرأت کولی شي په دومره بې شرمۍ او بې حیایۍ سره د خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، نه تنها چې کورني د حقوقو بندوالو خصوصي اصول دي چې احترام متقابل او اصل د عدم مداخلې او استقلالیت او تمامیت ډیپلوماتیکو اصولو ته درناوی، دا حتی د بشر حقوقو د اعلامیې خلاف د 1940 همداسې د کنوانسیون د جرایم جنګي 1940 او هغه پروتوکول او یوم خلاف د وم فصل د منشور خلاف د 150 ماده د منشور. مارج صاحب، په دغسې وضعیت کې قوانین څه ایجابوي؟ کوم قوانین دي چې نړیوالو وضع کړي چې یو ګاونډ باید څه وکړي، او که دغه ډول تیری کوي پر وړاندې قوانین څه دي؟ ګوره، دا خو وایي چې عدم د مداخلې او مثلا احترام متقابل او ډیپلوماتیک اصولو، دا قوانین ټول وایي، یا تا ډیپلوماتیک اصول د نن یو شپږم کال د بیانا او شکاکو دا ټول په دې باندې حکم کوي چې یو هېواد بل هېواد ته باید احترام ولري او علاوه له احترام او مداخله باید ونه کړي دغه استقلالیت ته، دغه حاکمیت ته، دغه خاورې ته. ماننده همیشه دا نقصی نړیوال پورته څه نه وایي. دا په دې معنا چې نړیوال ټول اصول چې د زبرځواک هېوادو استخباراتي شرکتونه دي، دوی جوړ کړي د خپل اعمالو قانوني. مارج صاحب، پاکستان ولې پر افغان خاورې باندې تیری کوي؟ دا نور عوامل لري. پلانونه د برنامې د کار ورکړي، دا سیمه بې ثباته که څه کراکرات نور ګروپونه مختلف ډلې ته راولي. دا مثلا ده په طالبانو باندې فشار او صرف خپلې خواستې په منل دا بل اړخ لري. تعدي جوړول چین او ایران او مرکزي اسیا دا بل اړخ لري. باګرام ته سترګې جوړېدل دا بل. خپل پاکستان، خپل پنجابیان خپل اهداف لري. ګوره، دا ما تقریبا له ډېر پخوا د یوه خبره همیشه کړې ده، کله چې د نړیوالو د زبرځواک هېوادو پام افغانستان ته کېږي، پاکستان درې کاره کوي. یا یو پلاوی رالیږي بر نه کابل ته افغانستان ته، یا یو پلاوی د دې قطب خوا له افغانستانه بر نه کا، او یا به دغسې تیري کوله، مداخله کوله. پخوا به په کونړ، نورستان او بدخشان په دې سیمه کې، پکتیا او خوست کې او دې کې حملې کولې. دا ولې؟ دا نړیوال ته ښیي چې زه په افغانستان کې زه کنټرول لرم. دا بهرنی سیاست د ما په لاس کې ده. هر څه چې کوي د ما له پای ورکوي. دا به پروژې اخیستې، برنامې به اخیستې، وظیفې به اخیستې، ځکه دا یو مجري هېواد ده. بیا به نړیوال د پیسو په مقابل کې به بیا دا پروژې مخې ته بولې. اوس ګورئ چې کله روسیه یا امریکا یا چین یا نړیوال یا اروپا کوم پلاوی راسي یا کوم برنامه لري، یا ملل متحد یا افغانستان پاک له کومه خبره غونډه لري، یا په دعا کې غونډه، یا د امنیت غونډه، یا روسیه پرسنه به خامخا عمل کوي، ښیي خلکو ته نړیوال ته چې دلته زه
رسوخ هغه درنه ما بېګناه کسانو ته وزر کړي متاسفانه ځینې لاسپوڅ یې یا ځینې جاسوسان افغانان شته په دننه او بهر کې چې تبلیغات ورته کوي ورزیات غونډو ته د پاکستان د بیرغ لاندې ناست دي یا مثلا بعضې خپرونه د خپل هیواد دغه موضوع کې یو سوال مارج صاحب پرون په هرات کې یو شمېر خلکو پر وړاندې چې هغلته لاریون کړی و اقدام وسو په دې خاطر چې وایي عامه نظم مختل کوي ولې دلته ځینې تصویرونه جوړ سول مصنوي چې په هغه باندې ډیرو لاس په لاس کاوه او غبرګونونه یې ښودل نن څومره مسؤلیت په کار د هغه اشخاص ته چې پرون یې عکس العمل په داخل کې ښوده و د پاکستان پر وړاندې باید دوی دغه ډول فعال واوسي او که دوی زمین ولري وجدان ولري که واقعا ښار ورته ناموس ښکارېږي حیثیت لري دوی باید نن د بهرني دښمن په وړاندې باید همدغسې له دې څو چنده څو برابره به غبرګون وښیي او کارام ناست خو له دې نه معلومېږي دا جاسوسان تالیڅکي بې عزته بې غیرته وګړي دي چې بیا شرمېږي هم نه ویډیو مثلا د ای آی په مرسته باندې بعضې ویډیوګانې جوړوه خلک یې غواکه او دا کله پخوانه دوی کوي همیشه د دروغو تصویرونه د عراق ویډیوګانې به راوړلې بیا به ویل دا فلاني کړي د فلاني کړي یا مثلا د نورو جګړو د جمهوریت د وخت تصویرونه به یې راویستله بیا به دا په اوسني حاکمیت باندې ملامتیا به راوستله دروغ فریب دا جاسوسان دي چې په دې باندې تغذیه کې تنخواه اخلي او خلک پیږي افغانانو نه سبا دنیا کې ټکنالوژي له 2 کال نه پورته ماشومان په دې پیږي چې دا جعلي ده د ای آی په مارج صاحب که چیرې دغه څیرې واقعا وطن ته ژمنې نن باید د پاکستان د دغه تیري پر وړاندې چې له کبله هم خلک شهیدان سوي کوم ډول غبرګون ولري دا باید لومړي پلاو کې باید جګ خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته د نن د باندې لاریونو کې غږ پورته کړي همدغسې ویډیوګانې د رښتینې جوړې کړي ودښیي خلکو ته نه جعلي چې پاکستان دغه تیرای کوي ظلم کوي ملکی بېګناه کسان وژني د افغانستان په حاکمیت باندې مداخله کوي اصول د نړۍ د پښو لاندې کوي دا ټول مسایل چې پاکستان په خپل خدای شرموله ده هغه اوس کشمیر جموں کشمیر هم تر جدا کیږي د نړیوالو پالیسي او مننه کوم مارج عبدالله ډله راپورته شوې ده کشمیریان داسې خلک نه دي لکه دا په کوزه خوا پښتانه او بلوچستان یا نور وی قاطع برخورد کې له پخوانه کاوه اته د عظیم خان په وخت کې دوی مظاهرې وکړې د رنجین سنگ په وړاندې قوي جګړه وکړه او وی کیا ورغاګ راپورته کې بیا خپل پروګرام پلي کوي خامخا نو هغه خاصم کشمیر هغه د جموں کشمیر دا سیمه لغه جنزي او دا ازادي خوای جنبشنه او یا د فکرونه په پښتنو او بلوچ سیندیانو کې راپورته سي مارج صاحب د ملکی تلفاتو مسله په نړیواله کچه یا نړیوال قانون کې څه ډول جرم بلل کیږي بل دا چې دغه ملکیان چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په شهادت رسیدلي له دوی سره ولې باید مخالفت وسي ملکیان څه لري چې هغه نه پاکستان ویره لري نه پاکستان خو په قصدي او عمدي ډول باندې راځي ملکي کسان وازي دی خو جګړه نه کوي که دا جګړه کې خدای د لښکر راواخلي توپ و تیارو او ټانګو سره د حرکت راوکړي دغه اوس د افغان تار د ډیورنډ کرښې په دې خوا کې هغې خوا کې پوځي سپاهي طالب ولاړ ده په ده باندې ډز نه کوي نسي کولی ته ډارېږي بیا راځي له خپلو هوایي قوانه کار اخلي راځي ملکي کسان وزني دا په خپل د ښکارا خبره ده کله جنگ کوي خو را دي سره کډ دی او کې جګړه دی ولې ډارېږي پاکستان له افغان ملکي وګړو څخه چې په نښه کوي ګوره دا خو واضح خبره ده په دوی خو جګړې وکړې د پاکستان سره په 15 کال او په یوم کال چې بنګال جدا کېده د دوی تقریبا دغه نقشانو مې د څرمه د چې مارشال سدهند یو پوځي قومندان و هغه د دې له 93,000 پوز اما سیرکه اما جامع ترویسی دوی پتنه اوسم د بنگلاديش په موزیم کې پراته دي افغانستان اردو خو کدی اردو ده دغه په نړۍ د سیمې ټول خلک داریږي په دې باندې ځکه دوی تراخم د مرګ جنگ کوي په وچه وړي باندې وظیفه اجرا کوي
نور خو داسې نه دي، نه ایران نه ګاونډیان نه پاکستان نه نور هیوادونه، هغوی خو چې کله د مرګ خطر بیا تښتي له جګړې نه. دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ کافي وسلې لرو، دلته د ناتو ټوله وسله موږ ته پاتې ده. د طالبانو چې کومه وسله په لاس کې ورته پاتې د پخواني جمهوریت پاتې شوه، غلو او مفسدینو چې پټه کړې وه په سوړو کې او په غرو کې، هغه هم راوویستل شوه. موږ ته خو یوازې هوایي ځواک پکار ده، دافع وایي او مدافع وایي. دغه لپاره دوی داري که یو افغانانو په حرکت وکړه، بیا نو په 3 ورځو کې پنجاب ته رسېږي، پنجاب نه بیا نو پاکستان نشته دې سیمه کې. پاکستان خو په غربي نړۍ باندې ولاړ دی، غرب ساتي، هغوی یې حمایه کوي، هغوی یې ملاتړ کوي. حکومت یې بودیجه اوس هم مارج صاحب د امریکا په امر سعودي پیسه ورکوي. دا چې پاکستان په وار وار د افغانستان خاوره نقض کوي، پر افغان خاورې تیری کوي، او افغانستان فقط نړیوالو ته دا وړاندې کوي چې پاکستان دغه د بیا تیری کړی، بیا یې ملکي تلفات رامنځته کړي. څه فکر کوي دا په دې معنا نه دی چې نړۍ ته وښیي چې موږ سوله غواړو، موږ ښه ګاونډیتوب غواړو، موږ مذاکراتو ته ژمن یو، ولې هغه پاکستان دی چې بیا ملکي تلفات راړی، خلاف د ټولو قوانینو مخ ته ځي، چې دا خپله نړیوال هم بیا په دې ملامتېږي چې تاسو خو هر څه ګورئ، ولې اقدام نه کوئ؟ پاکستان خو نړیوال ته ښیي چې افغانستان باندې زه کنټرول لرم، هر ماموریت چې هر پروژه چې ماته راکوي، او د هغوی دا اوس هم دا جزء اما دلته افغانستان په وار وار کلک ځواب ورکړو پاکستان ته، خو د دې په خاطر چې اوس یې نړۍ ته هغه واقعي تصویر وښیي، نظرونه دا دي چې غږ نه ورته کوي، تر څو نړۍ پوه شي چې دغه د موږ سولې ته ژمن یو، ولې پاکستان پوځي رژیم بې ثباتي غواړي. نه نړۍ نور پوس و نور کفایت کې نور افغانستان حکومت ته اوس فعلا او د افغانستان ملت ته اوس پکار هم دا دوه شی دي. د امارت اسلامي اوس تقریبا 40 هیوادو کې سیاسي نمایندګي استازولي لري، اړیکې شته له نړیوالو سره، نو بنان دوی به د نړیوال د اصولو له مخې نه باید غږ پورته کړي. وزارت خارجه باید خپله اعلامیه احتجاجه مکتوبونه باید ورکړي، هم شورا امنیت باید ورکړي د ملګرو ملتونو ته، هم اعلامیه د حقوق بشر افغانستان هم تلاسي کړی ده. ظاهرشاه استازي کبیر لودین ته امضا وکړله په 1940 کال کې، هغه 10 ماده‌ای قطعنامه یې منلې ده. همداسې نړیوال د کنوانسیون د جرایم جنگي د ملکي تلفات دې ته هم کولی شي چې په صراحت باندې درخواست ورکړي. یو بخش د شکایات د سریب سرخ هم شته، کېدای شي هغه ته هم ووایي که چیرې بیا دوی نه مني تر نړیواله محکمې د بینالمللي د عدالت د ملګرو ملتونو ته یا د هاګ محکمې ته دې هم درخواست ورکړي. که دا کارونه ونه شوله، یعنې اصول د نړۍ ونه منل شوله، بیا لښکر دې جوړ کړي، امادګي دې ونیسي، فرد افغان باشامت ته بغیرت ته افغان، هغه افغان چې احساس وطني لري، ټول حاضر دي ورسره لاس یو کړي، مننه کوم. بیا دې بالمثل عمل بغیر هغه کږې خولې په سوک باندې سمیږي. نو حوصله د افغانانو ختمه شوې ده، تر څو وخته پورې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم یا پخوا به افغانه جوړوله یا به نور ډلې جوړولې یا به هلته شورا نظار او ډله به راوستل، ته به چورو چپاولو په سرو میخونو دا قصې به وي، او اوس بیا د جمهوریت په وخت کې هم بمبارد کاوه، ده تقریبا د بدخشان نورستان او د جنوب سیمې به بمباردولې، او اوس هم نو دته څه جواب ونه کړه که ظاهرشاه مننه کوم مارج صاحب. دوی په مغولګۍ حمله وکړه، جواب ورکړه، په 89 کال کې او تیری کړی، ډاکټر نجیب یې جواب ورکړه، او دا یو واره طالبانو بیا سم صفات جواب ورکړ. نو دا واره پکار ده چې سم وهل او سم دوی رژیم او دغه سیستم له منځه وړل پکار دي افغانانو ته. درنو لیدونکو دمه لرو، بیا هم پخیر راست. مارج صاحب، نن که په سیمه او نړۍ کې پاکستان پیژندل کیږي، د پاکستان پوځي رژیم له دغه اقداماتو سره چې کوي باید په کوم نوم وپیژندل سي؟ دا ګورئ، یو خبره باید موږ ومنو چې پاکستان جوړ شوی د بل په لاس سره، د بلو د هغوی د اهدافو دپاره، دا یو مجري او مامور هیواد ده. په صراحت باندې جنرال حمید ګل وویل چې زموږ چیف افسر په واشنگټن کې ټاکل کیږي، یعنی په دې معنا چې بهرنی او کورنی سیاست پالیسي بل څوک ورکوي، ټاکنې هم بل چېرته دي. موږ ګورو که دغه چارواکي لږ انحراف وکړي، یا یې تابع کوي لکه فرید مشرف، یا یې زندان کې اچوي لکه عمران خان، یا یې لکه ضیاءالله خو بېنظیر بوټو وزني که ډېر زیات افراطي د غرب ګټو ته تاوان ورسوي.
بودیجه ډېر وخت نه له جوړېدو نه تر اوسه پورې سعودي عربستان ورکوي د ګاز او برق ډېر مصارف دوی ورکوي دا یو سختګي هېواد دی هند د افغانستان له خاورې جوړ کړی پروګرامونه دغه اوس دی بمبار کوي که د غرب لاس دی که د غرب لاس نه وي دی یو ورځ هم بمبار نشي کولی دوی امریکایي ملاتړ کوي مارټ صاحب یو خو هغه مسایل دي چې تاسو یاد کړل یو د نړۍ په سطحه کوم قوانین چې د نړۍ لپاره وضع سوي د هغه قوانینو خلاف تاسو ویل چې پاکستان مخ ته ځي کله چې هغه څه چې عملا اوس پاکستان کوي او نړۍ هم غواړي عدالت وکړي پاکستان باید په کوم نوم وپېژندل سي نه که نړۍ غواړي عدالت وي خو نړۍ نارې وایي چې پاکستان یو ترهګر هېواد ده پاکستان یو مفسد هېواد ده چېرته چې په نړۍ کې کومه قضیه سوې ده که تورستي وه که د خلاف د بشر وه هلته پاکستانیان پکې تثبیت سوی مانه ولې دوی غږ نه ورته کوي خبره په دې کې ده مانه کله چې بیا افغانستان یو خپلواک هېواد په توګه له چین سره له روسیې سره ایران سره اړیکې جوړوي بیا د غرب له هغې خوا غږ راپورته کړي مانه پاکستان سره اما که دغه عمل د پاکستان دوام کوي او غربي نړۍ ورته ګوري او دا اصول چې دوی خپله جوړ کړي دي او استعمالوي یې دې ته پام نه کوي بیا نو افغانستان مجبوره ده چې لاړ شي خپلو نورو ګاونډیو او نور زبرځواک هېوادو ته لکه روسیه او چین او دې سره بیا نو ښه قوي دوی ملاتړ راټول کړي او هغه د سیال په توګه تیار دي ته ناست ده باوجود چې افغانان نن سبا بلان سیاست په پام کې نیسي نه غواړي چا سره اړیکې خرابې کړي اما تر دې حده پورې چې بیا راځي حریم نقصېږي بیا نو بیا د موږ پخواني پاچاهان هم دا کار کړی دی مکناټن راته دې خوا نه ویکوش به هم را روان خوا چې کورایي راته دې خوا به سالیتوف را روان وو دا پروګرامونه سوي دي موږ خپلواک هېواد دي بیا هر څه چې لاسه وکړله کوي بیا د پاکستان هم لاس د امریکا هم لاس بیا د نړیوالو هم ځکه یو وارې دوه وارې دا څو کاله په بېرحمانه طور کله ناروغان بمباردوي کله ښځې او ماشومان بمباردوي ملکي وګړي خدای د نرسې راځي پوځي اډه باندې ډزې وکړي هغه د یو دوه وارې ډزې وکړلې ویلې ده چې ټولو تاڼې ورته هغه کړلې وشغال کړلې ونیولې افغانانو او که دغسې یو وارې حرکت وسي بیا څنګه ټول زړه ډک ده او په دې پاکستان پوهېږي نور دې له دې نه لاس واخلي د یو ګاونډ په توګه د یو هېواد په توګه د خپل بقا لپاره د خپل تاریخ لپاره د خپل نسل لپاره د ښه کېدو لپاره باید یو اړیکې ولري په سوله صفا کې ژوند وکړي مننه مارټ صاحب اړیکو ته سیاسي اړیکو ته پاملرنه وکړي تر څه وخته به پردي ماموریتونه په جاکۍ او نفرت به جوړی د پنجابیانو په وړاندې د سیمې هېوادو له هند سره ته اړیکې نه لري بنګال سره تل لري چین د تا له سره خفه ده ایران تا نه خفه ده افغانستان نو یعنې په دې معنا چې دوی چارواکي خپله په دې هېواد په بقا باندې دوی اصلا باور نه لري ځکه دوی دا داسې ناروا مننه مارټ صاحب او که د افغانانو آخري خبره کوسله بیا پاسته ورسره بیا تاریخ معلوم ده اصفهان معامله معلومه ده په نورو چیزو باندې معلومه ده بیا نو هغه وختونه بیا نو پنجابیان دې بیا ګیله نه کوي بهان صاحب مارټ صاحب بلخابي صاحب او درنودونکو ستاسو څخه مننه کوم چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا کوله تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه